سلامونه چولو ملرو زه حاکتر بشیر احمد ظهیر یم او نن زه به تاسو سره د غاښونو د جراحۍ په مهمو وسایلو آشنا کوم. دا وسایل د غاښونو د جراحي عملیاتو لپاره اړین دي. لوم دی چاقو. دا یو کوچنی خو ډیر مهم وسیله ده چې د خوله په نسجونو کې دقیقه پرکولو لپاره کارول کیږي. بیا موږ د پریوسټل لفټر لرو کوم چې د غاښونو د غټو په بیرته راهرچولو کې مرسته کوي. دا د غیر ضروري زیان رسولو پرته لاسرسي لپاره اړین دي. اوس راچی چې د فورسپپس په اوه وغزي چو دا په مختلفو شکلونو او اندازو کې راځي. په هانهي هول د غاښونو د ایستلو لپاره ډیزاین شوی. په یاد ولرئ د سم فورسپس غوره کول کولی شي د پروسې په بریالیتوب کې لوی توپیر راولي. وروسته له هغه موږ د غاښونو لفر لرو. دا وسیله د ایستلو دمخه د غاښ له پیریوپونچل لیغامنټ هغه په خلاصولو کې مرسته کوي. دا د اسانه ایستلو پروسې لپاره د پیل اکی په توګه فکر وکړئ او البته ټانکې شتون لري. کله چې جراحي بشپړه شي هانکه د پرکولو های د تتلو لپاره کارول کیږي. د خوندي رغیدو هشونه کوي او د انتان خطر کموي. دا هر وسیله د غاښونو د جراحي د موثریت او خوندیتوب په تضمین کې مهم رول لوبوي. لکه څنګه چې تاسو په غاښونو کې خپل سفر ته دوام ورکو. د دو وسایلو سره بلدتیا بس تاسو د بریالیتوب لپاره خورا مهمه وي. نن له ما سره د یو های کېدو لپاره مننه او تمرین ته دوام ورکړئ. تر بلال پوره لیواله اوسئ او زده کړه ته دوام ورکړئ.